ګرانو ملګرو ستړي مشئ په دې هیله چې روغ و جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. بیا هم د تل په څیر تاسو سره د یوې ښکلې ویډیو سره حاضر شوي یو. انضمام الحق له ویرات کوهلي دفاع وکړه. هغه چې څنګه دفاع او څه ورته ویلي څه یې کړي د ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. انضمام الحق له ویرات کوهلي دفاع وکړه. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه او پخوانی لوبغاړی انضمام الحق هغه خبرې بې اساسه وبللې چې اوس یې د ویرات کوهلي خلاف خلک کوي. انضمام وایي ویرات کوهلي د تخنیک له پلوه ځانګړی او بیل انداز لرونکی لوبغاړی دی. هغه تل ښه کرکټ کوي. زه د یو کرکټر په توګه ویلی شم چې لوبغاړي به له داسې مرحلې سره مخ کیږي چې د هغه د غورو هڅو سربیره منډې نه راځي. انضمام زیاتوي ویرات کوهلي هغه لوبغاړی دی چې د بدن د هر غړي څخه د لوبې په جریان کې کار اخلي. د تخنیک او د تکتیک له پلوه په نړۍ کې د کوهلي په څیر مهم لوبغاړی ډیر کم لیدل کیږي. ویرات کوهلي چې د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې تر ټولو مخکښ لوبغاړی دی د نیوزیلینډ خلاف یې د 50 اوریزو او 2 ټیسټ لوبو په بایللو سره د مینوالو پام ځان ته راړولی. ویرات کوهلي اوس په ټول هندوستان کې د سختو انتقادونو سره مخ دی. دا د هندوستان په هیواد کې لومړی ځل نه دی په لوبغاړي توندې نیوکې کیږي. د هندوستان مینوال تل ګټه غواړي او که یو لوبغاړی په څو سیالیو کې ښه نتیجه ورنه کړي نو بیا د دوی له پام څخه غورځول کیږي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ.